څنګه هم ناوخته که دا وخت د راتګ دی. حاجي صاحب موږ خو سهار وختي د کور نه راوتي او رشقه کې چې راځو هغه پیسې ډېرې علي او زرنج ته په تمه یو هغه 10 روپۍ علي نو ځکه راباندې ناوخته شو. ځئ اوس فریاد ډېر مه کوئ. استادان سهار وخته راغلي دي هغوی پسې کار ور رسوئ. حاجي صاحب چې نن موږ ته کار مزدوري راکې ډېره به ښه وي. کار هم لا کړی نه دی او پیسې غواړئ او دا څوک دی؟ حاجي صاحب دا زمونږ انډیوال دی او بل ملګری مریض و د هغې په ځای نن دا کار ته راوسته. ښځې ورشئ تاسو کار وکئ او زه له ښاره پورې ځمه کار مې دی مازدیګر بېرته راځم. صحیح دی حاجي صاحب. والکه سامان راټول که چې چوټي کو. زبیوله زبیوله تا چې ګورم زړه مې در باندې خوږېږي. ولې؟ سره د دومره تعلیم او ته بیا هم لګې دیړې کې. قربان شکر په دې حالاتو چې دا دیړې خو ملاویږي. نن سبا خو داسې حالات راغلي دي چې مزدورۍ چیرته دي. څنګه چل شو ځوانانو؟ کار مو ختم که؟ او حاجي صاحب کار په خیر سره ختم شو. ښه د څه پیسې واخلئ او د 3 ورځو پیسې پاتې شوې ابه بیا بله ورځ درکړم. حاجي صاحب موږ مزدوران خو همدې ورځې ته په تمه یو چې هفته پوره شي نو مالک به موږ ته پیسې راکړي او کور ته به پیسې سودا ویسو. نو ته ولې موږ ته کمې پیسې راکړې؟ فریاد ډېر مه کوه خو بله ورځ بیا راشه او ټولې پیسې به درکړمه. حاجي صاحب خیر دی موږ له دا پیسې پوره راکئ. موږ مزدوران خلک یو کار ستاسو حق دی او پیسې زمونږ حق دی. د څه حق دی؟ یو ورځ کار دې کړی دی پیسې دې دیو نه واخله او زه پوه شه او دیو پوه شه. زه هم د همدې خبره کوم پیسې پوره ورکه او همداوسې ورکه. چپ شه تا کې خو بیخي انسانیت نشته. ته پوهېږې چې ته چا سره خبرې کې او زه څوک یم؟ دې جامو ته دې وګوره دې شکل ته دې وګوره او دې خبرو ته دې وګوره. وروره دا موږ چې چاته کار کوو دا ډېر بد اخلاقه انسان دی. کار را باندې پوره کوي او بیا چې کله د پیسو وخت پوره شي بیا پوره پیسې نه راکوي. دا به څنګه شي؟ هېڅ د تشویش خبره نه ده. ته داسې وکړه چې سبا یو مزدور مه بوځه ځان سره. زه به در سره د هغې په ځای لاړ شم نو زه به خپله وګورم چې دا څنګه انسان دی او ولې تاسو ته پیسې پوره نه درکوي. سمه ده؟ سمه ده وروره. زه تا سره ډېر په انسانیت لګیا وم خو ته د چوکاټ نه ووتې بدماشي دې شروع کړه او پیسې ولې ورکې نه؟ ته څنګه مسلمان یې؟ دا خو په شریعت کې راغلی دي چې د یو مزدور خوله لا نه وچه شوي او کار یې پوره سر ته نه رسولی ته باید هغې ته د هغې د مزدورۍ پیسې اماده کې ورې کې تر څو تا نه هغه بنده هم راضي شي او الله هم درنه راضي شي. اومې بخه وروره تاسو داسې جامې اغوستې دي او داسې مو ځان جوړ کړی چې بیخي مې ونه پېژندئ چې تاسو د خانانو د کورنۍ څخه یا. ګوره مشره موږ او تاسو څوک باید د هغه د جامو نه جج نه کړو وی نه تلو چې دا څوک دی او څنګه انسان دی. ټولو انسانانو ته باید په یو نظر وګورو ځکه انسانان ټول یو دي که هغه مالدار دي او که غریب دي. حقدار ته باید د هغه حق ورکو او په هر چا مهربانه واوسو ځکه الله جل جلاله ته هغه خلک ډېر ګران دي چې هغه مهربانه وي. بلکل وروره مزدور ته باید خپله مزدوري په وخت ورکړو او زه اوس کوره پورې ځمه پیسې راوړم چې تاسو ټولو ته یې درکړمه. قدرمندو دوستانو د ویډیو نه مو هدف همدا و چې مزدور ته باید د هغه مزدوري پر وخت ورکو. په نورو رحم وکئ الله په تاسو رحم وکړي. که ویډیو مو خوښه شوي نو د نور ملګرو سره حتما شریکه کړئ او خپل نظر راته په کمنټ کې